د چاپې سهار شلمه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو د نیکریزو لاسونه په وینو سره شول. د اشغال شل کلنه دوره د غمونو، رنځونو، هجرتونو، ستړیاو، دردونو، بې کورۍ، بې وسۍ، بې کسۍ، مبارزې او شهادت هغه پیشلیک دی چې د سیمې اسلام پالو او هیواد پالو کورنیو د الهي امر مطابق د خپلواکۍ اخیستلو په موخه ګاللي دي. که څه هم دا ډول سرښندنې ډېرې زیاتې دي، خو موږ یوه بیلګه داسې را اخلو. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د یوسف خیلو د کلي 50 کلن محمد داود د بابو جان زوی د اشغال نه ویل شوي کیسې را سره داسې شریکې کړې. زموږ په کور کې د شپې پر مهال سیمه کې د اشغالګرو د لوی مرکز سلطان خیلو د ناوړه او کیرغړن بییز څخه چاپه ولوېده، کوم چې یادې ساحې ترې په امن نه وې. هره ورځ به د یاد مرکز په ړندو مرمیو د سیمې خلک، بزګران، ماشومان، ښځې، آن، څاروي هم وژل کېدل. د 1991 د دلوي میاشت په 3 نیټه وسلوال د کور بامونو ته ختلي وو. د کور له کړکیو او بامونو څخه د خوب کوټو ته ګازونه وشیندل. دوی داسې ګڼلې وه چې ګواکې په کوټو کې وسلوال بیده دي، خو کله یې چې ولیدل چې دلته هیڅ جنګي ثبوت نشته، نو یې د کور وګوړو ته د بیرون وتلو وویل. خو په کور کې دا وخت د کور مشر بابو جان آقا چې د کمزوري له وجې بیرون ته نشو وتلی پاتې وو. کله چې دوی ولیدل چې بابا په خپله بستره کې د بېوسۍ ساه اخلي، دوی د خپلو زهرجنو ګازونو په مضریت پوهېدل، نو موړ یې ډېر په بېرحمۍ سره چې د بدن زیاته برخه یې ټپي شوې وه د باندې راویست. خو همدا زهري توکي وو چې مشر د ژوند سره خدای پامانۍ وکړ. نو ولې به مو مخ باندې د اوښکو لارې در دې تر څنګ ستا لیکوال پلار چې نږدې ملګری مې دی، په ټلیفون کې مې د پلار د مړینې خبر 2 کاله پټ ځکه وساتو تر څو د دې ناوړه شرایطو څخه پر موږ تېرېدل زیانمن نه شي. نوموړي زیاته کړه د 1493 هجري شمسي کال د زمري میاشت 14 نیټه وه، کله چې زموږ د نږدې دوستانو او د واده مراسمو ته یوازې 2 شپې پاتې وې. هغه ناوې چې د وصال همدې شپې ته کلونه شیبې شمارلې د دود له مخې زموږ میلمنه وه. په سیمه کې جنګ پیل شو، هوان راغی، د زخمي غږ شو. هر چا په کلي کې د درملنې او مرستې لپاره هر لور ته منډې پیل کړې. دا ځل د هوان مرمۍ د هغه چا منځ کې وچاودله کوم چې له یوې نړۍ هیلو او ارمانونو سره لاسونه ته د نکریزو نقشونه غوره کول. خو له خپل قسمت خبرې نه وې چې دا ستره ورځ به په هدیره کې یا په روغتون کې تېروي. د عبدالقیوم او محمد نعیم لورګانې شهیدانې شوې او ورسره میلمنه د احمد ضیا لور داسې ټپي شوه چې درملنې یې 6 میاشتې وخت ونیوه. ته خاورو ته سپارو او بیا به یې سهار په لمر خاته خاورو ته سپارو. په یاده کورنۍ باندې د اشغالګرو ظلم پای نه مومي. دا ځل 18 کلن حافظ القرآن محمد فاروق د ملیخیلو کلي ته څیرمه د اشغالګرو لخوا اسیر شو. خو کله چې مې له نږدې اشغالګریزو مرکزونو څخه پوښتنه وکړه، هیڅ چا معلومات په لاس را نه کړل او د دې بندي هیڅ پته نه لګېده چې له ولسوالۍ تر ولایت او له ولایت آن تر مرکز پورې رسېدلی وو. خبره د محکمې میز ته ورسېده، خو د لومړۍ محکمې له مخې د 9 کاله بند سزا ورته واورول شوه. خو دویمې محکمې چې د نوموړي دوسیه وڅېړله، کوم ثبوت ورباندې پیدا نه شو، نو د 9 میاشتو سزا ورته ورکړه شوه. جالبه ده څه ښه وایي، یو بام 2 هواوي، یوه محکمه 9 کاله او بله 9 میاشتې سزا ټاکي، کوم چې د دوی د بېسوادۍ، بېخبرۍ او بې اعتمادۍ پرته بل څه نشي کېدلی. په دې وخت کې محاکم هغه ادارې وې چې ډالري تنخواګانې یې همزولي وې. د امریکا او اشرګړو جرمونو ته یې د مشروعیت ټاپې وهلې. د هیواد د خپلواکۍ په مبارزینو یې آن د 200 کلونو د بند فیصلې کړې وې. خو دوی نه خبر چې 20 کاله به یې 21 نشي. دا تنها د دې زلمي د زندان کیسه نه ده، بلکې په زرګونه دا ډول کیسې شته چې بې ګناه عام افغانان د زندان په تیارو کې اچول کېدل او په کلونه یې خپل برخلیک ته شپې او ورځې تېرولې. د زندان څخه تر خلاصون وروسته یوه ورځ په داسې حال کې چې د ټپیانو درملنې ته روان و، د ړانده هوان
د لګېدو له امله په شهادت ورسېد. پر دې سربیره د دې شهید د فاتحې مراسم لا پای ته رسېدلي نه وو چې 20 کلن محمد محسن د محمد نعیم زوی چې د والیبال د لوبې ننداره یې کوله د الوتکې په بمبار کې په شهادت ورسول شو. انا لله و انا الیه راجعون. له دې حقایقو څرګندیږي چې راغلو نابللو دلته څه ترسره کړل، زخمي ناوې او شهید نجونې هم تروریستانې وې. فیصله پر تاسو. یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو، یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو، نو خود به شفاعت پاڼه پاڼه را رژیږو.